مخ د یار شمس او قمر درې واړه یو دي. مخ د یار شمس او قمر درې واړه یو دي. قد یې سر او صنوبر درې واړه یو دي. په دکان د نابینا او جوهریانو خرمهرې دور او ګوهر درې واړه یو دي. په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او اور او پیښور درې واړه یو دي. ډېره مننه کوم د ګران محترم او زړه ته راتېر ملګري جناب فاروق نیازبین صاحب چې هغوی تقریبا په نیمه ورځ کې دومره ښه پروګرام جوړ کړو. او د طیب الله طیب صاحب جذبې ډېرې زیاتې د ستایلو دي ځکه چې عام طور خلق په ودونو کې هغه درېم مخلوق راولي او دوی احمد آباد ته ډمې رانوستې، کنجران یې رانوستل، تاسو ته عالمان فاضلان او دانشوران او لیکونکي دلته کېنول. او دوه قطعې به ووایم د دې صدارت د خانپورې دپاره. یوه قطعه ده چې کامیابي مې دعاګانې د عدي دي. عباده کامیابي مې دعاګانې د عدي دي، بل زما د ګڼو خویندو وظیفې دي. کامیابي مې دعاګانې د عدي دي، بل زما د ګڼو خویندو وظیفې دي. او رڼایي د باچا خان مې ده په وړاندې، رڼایي د باچا خان مې ده په وړاندې، او ترشا مې د منظور پښتون نارې دي. رڼایي د باچا خان مې ده په وړاندې او ترشا مې د منظور پښتون نارې دي. او بله دوه شعرونه ویمه چې تصویر مې د جانان نیولې دی، چې تصویر مې د جانان نیولې دی، ما په لاسو کې اسمان نیولې دی. چې تصویر مې د جانان نیولې دی، ما په لاسو کې اسمان نیولې دی. منظوري او منصوري نارې څوک نه اوري، منظوري او منصوري نارې څوک نه اوري، دهشتونو هر افغان نیولې دی. ډېره مننه ستاسو.